درنو اوریدونکو ستړي مشئ. هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاست. دا د یو ځل بیا درته د شاهین داستان په خپرونه کې ستاسې کوربه محمد رسول نظري در حاضر یم. قدرمنو اوریدونکو تاسې تر دې وړاندې د شاهین داستان 14مه برخه اورېدلې وه. هلته مو اورېدلي وو چې ازغل له خپلو شاندارو فتح وروسته غرناطیو ته راورسېد، خو د ابو موسی د نشتون په اړه ابو عبدالله ته لیک ولیکه، خو هغه کوم ځواب ورنه کړ. د ابو عبدالله سخي کاکا زغل خپل وراره ته ولیکل چې تا د خپلو ګناهونو کفاره ادا کړه او موږ ته وبخلې. مګر 4 ورځې وروسته د عبدالله د نیول کېدو خبر غرناطیو ته راغی چې ابوالحسن نور د غمونو تاب نه درلود او خپل روح یې خپل رب ته وسپاره او وفات شو. بل خوا فردیناند د ابو عبدالله د تمې خلاف کار وکړ او د ابو عبدالله ته یې ښه میلمه پالنه وکړه. ابو داود یې هم ورته راوغوښت. ابو عبدالله چې ابو داود ولید حیران شو. دا چې په داستان کې نن څه پیښیږي دا برخه را سره نن تر وروستۍ شیبو واورئ. بدر بن مغیره په یوه غرنۍ کلا کې اوسېده. یوه شپه د کلا په انګړ کې ولاړو او په شاوخوا راټولو ملګرو ته یې د شپې په اړه هدایات ورکول چې یو اس 4 ګام کلا ته ورننوت. سپاره د بدر په څو قدمۍ کې د اس جلب ورکش کړ، ودرېد. بدر څو ګامه ور وړاندې شو، ویې ویل بشیره داسې ښکاري چې تا کوم ښه خبر نه دی راوړی. بشیر بن حسن لاس نه ښکته شو، بدر ته یې لاس ورکړ، ویې ویل ما داسې یو خبر راوړی چې د غرناطیو خلک یې ښه ګڼي، مګر زه د هغه په هکله ډېر اندېښمن یم. منصور چیرته دی؟ بدر وویل هغه هم دا اوس لمونځ ادا کړ او خپلې کوټې ته ولاړ. نن د هغه نوبت دی، تیاری کوي، راځه چې هلته ورشو. بدر دا وویل او بیا ملګرو ته مخ واړوه. تاسو ته به د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته هدایت وشي. بدر او بشیر په زینو د ختلو نه وروسته په دوهم پوړ کې یوې کوټې ته ننوتل. په کوټه کې شمه بله وه. منصور زغر اغوستې وه او په یوه کرسۍ یې پښه ایښې وه، د موزې تسمې یې تړلې. بشیر بن حسن یې چې ولید راوړاندې شو، لاس یې ورکړ او ویې ویل بشیره ډېر ښه وشول چې ته راغلې. ما هم دا اوس سوچ کوه چې که زه ټپي شم نو څوک به مې علاج کوي. بشیر بن حسن وویل د قسولې په وصلتونونو کې تر اوسه داسې توره نه ده جوړه شوې چې منصور بن احمد ټپي کړای شي. 3 واړه په کرسیو کېناستل. منصور له بشیر بن حسن نه پوښتل د غرناطیو خلک به زموږ د نقاب پوش نه پریشانه وي؟ بشیر وویل هو، اوس په غرناطیو کې په هر مجلس کې د سرحدي شاهین پر ځای د سرحدي نقاب پوش خبرې کېږي. منصور وویل نو هغوی تر اوسه د بدر په مرګ باوري دي. بشیر وویل د پوځ د ځینو افسرانو شک دی چې دی ژوندی دی. نور هم ډیرو خلکو له ما نه په وار پوښتل، خو ما به په دې ځواب ځان تیر کړ چې مجاهدین ژوندي وي. بدر وویل ښه، اوس هغه خبر واوروه چې د غرناطیو خلک یې ښه ګڼي او ته پرې پریشانه یې. بشیر وویل ابو عبدالله د فردیناند له بند څخه تښتېدلی دی او غرناطیو ته رسېدلی او زغل اعلان کړی چې دی د بهرني خطر نه د ژغورنې نه وروسته خپل وراره ته تخت او تاج سپاري. سمدستي هغه د لوشه حاکم ټاکلی دی. بدر وویل آیا دا رښتیا ده؟ زغل داسې اشتباه نه کوي. بشیر ځواب ورکړ که دا اشتباه وي نو زغل دا کار کړی دی. مال ابو محسن سره ولیدل. هغه راته وویل چې پر سرحد یې له برید نه د مخه فردیناند ته د پناه ور وړلو ترتیبات نیول. د حالاتو مجبوري هغه د رضاکارو سره په یوه کتار کې ودرو. د هغه په نیت زه شک نه کوم، خو هغه یو متلون مزاج ځوان دی. په موجوده حالت کې هغه ته هر ډول مسؤلیت خطرناک دی. له دې پرته د ابو داود په اړه دا ګمان دی چې ځان فردیناند ته رسولی او هغه داسې سړی دی چې ابو عبدالله تر بدو نه بد کار ته چمتو کولی شي. بدر وپوښتل د غرناطیو خلک پر دې خوښ دي؟ بشیر وویل اوکې، د هغوی په نظر د ابو عبدالله د لمنې داغونه مینځل شوي دي. ډېر خلک ناکراره هم دي خو عملا مخالفت ته تیار نه دي. بدر وویل آیا د مصعب په باب د دوی ناکراري لرې شوې؟ بشیر وویل ابو عبدالله دا مشوره کړې چې موسی د ده له قید نه تښتېدلی. زغل ته هغه څو شاهدان تیر کړي دي. بدر وویل زغل په دې خبره باور کړی دی؟ بشیر وویل ما هغه ته وویل چې که هغه رښتیا تښتېدلی وای تا ته به درتلو. زغل وویل موسی ډېر غیرتي و او ابو عبدالله د ده د وړوکوالي دوست و. دا امکان لري چې د ابو عبدالله په بد سلوکۍ هغه په غرناطیو کې له یو چا سره د مخ کېدو جرأت ونه کړي. ښایي هغه مراکش ته تللی وي.
له غرناطیو نه د دوی د کورنۍ ډېرو خلکو مراکش ته هجرت کړی. زه د هغه په لټه کې یم. که ماته دا څرګنده شي چې ابو عبدالله راته دروغ ویلي نو زه به هغه د نیک سلوک مستحق ونه بولم. بدر بن مغیره لږ سوچ وروسته وویل منصوره ته غرناطیو ته د تلو لپاره تیاری ونیسه. منصور وویل مګر ما خو د حملې لپاره ځان چمتو کړی او په سرحد به سپایان زما انتظار کوي. بدر وویل ستا پر ځای به زه روان شم. منصور وویل مګر ته استراحت ته اړتیا لري. تا پرون ټوله شپه د اس پر شا تېره کړې ده. بدر وویل زر تر زره غرناطیو ته ستا رسېدل ضروري دي. ازغل ته زما لیک وروړه. هغه ته په صفا الفاظ ووایه چې زموږ جګړه د کوم سلطان او پاچا لپاره نه وه. زموږ د قربانۍ یو مقصد دا و چې له غرناطیو نه خپل دفاعي برج جوړ کړو او شړېدلی یووالی مو ټینګ کړو او د نور اندلس مظلوم او بېکسه مسلمانانو ته د نصرانیانو له ستم نه نجات ورکړو. ابوالحسن او له هغه نه وروسته ازغل موږ د همدې مقصد لپاره امیر منلی و. خو ابو عبدالله مو ازمویلی دی. د یو تره په حیث ازغل حق لري چې د خپل نااهله وراره هره ګناه وبخي. خو هغه دا حق نه لري چې قوم ته ووایي چې دې ملت پلوري توبه کړې ده ځکه دی اوس خپل حاکم مني. ازغل ته ووایه چې که ابو عبدالله توبه کړي وي هم هغه یو بیروحه لاش دی او دی د دغه بیروحه لاش د هغه ولس په اوږو نه سپروي چې د ژوند او مرګ په کشمکش کې راګیري دي. هغه دې په خپل ژوند کې خپل مسؤلیت ترسره کړي او له ځان نه وروسته د امیر ټاکل هغو خلکو ته پرېږدي چې د غرناطیو د ازادۍ او د مسلمانانو د ناموس په خاطر یې ځانونه قربانۍ ته وړاندې کړي. زما له ابو عبدالله سره څه دعوه نشته. هغه ماته دوکه راکړه او زما د وژلو هڅه یې وکړه. زه هغه معاف کولی شم خو د قوم امانت ورسپارلو مخالف یم چې یو ځل یې دوکه ورکړې ده. که ابو عبدالله له سرحد نه څو یرغلګر ایستلي وي او د زړه د ارادې د بدلون ثبوت یې وړاندې کړی وي نو د دې زیاته صله دا کیدای شوه چې د تېروتنو سزا ورنه کړی شي. خو هغه د لوشه حاکم ټاکله او د غرناطیو د تخت او تاج وارث اعلانول داسې بخشش دی چې په هیڅ ډول یې دی وړ نه دی. منصور وویل زه پوهیږم چې ازغل به څه ځواب راکوي. هغه به وایي چې که ما ابو عبدالله سره داسې سخاوتمندانه سلوک نه وای کړی نو خلکو به ګمان کاوه چې زما هڅې د خپل اقتدار په خاطر وي. له دې پرته زه له اختلاف او ګډوډۍ نه بیریږم. د ابو عبدالله ملګري به په غرناطیو کې خپل منځي جګړې پیل کړي. بدر بن مغیره وویل له ابو عبدالله سره تر دې ښه سلوک څه کیدی شي چې د هغه په غاړه کې پړی وانه چول شو او د غرناطیو په کوڅو راونه ګرځول شو. ازغل ته ووایه چې ته د داسې خلکو رایې ته هیڅ ارزښت مه ورکوه چې د دوی د ځان غولونې دا حال وي چې د یو ازمویلي غدار نه د ملت د خدمت تمه لري او د اتحاد معنا دا نه ده چې اس له خره سره په یوه ګاډۍ کې وتړي. که 50 تنه سپایان 50 لاشونه په اوږو کړي نو هغوی 100 تنه نه کیږي. د خپل منځي جګړې د مخنیوي لاره دا نه ده چې نااهله خلکو ته اقتدار په لاس ورکړل شي بلکې د دې چاره دا ده چې په خلکو کې داسې شعور را بیداره شي چې نااهله خلک د اقتدار کرسۍ ته د ورکتلو جرأت ونه کړی شي. هغه ولس چې ژوندی اوسېدل غواړي غداران ځپي هغوی په رشوت ورکولو نه خوښوي. منصور وویل ته لیک ولیکه زه غرناطیو ته تللو ته چمتو یم. څو ورځې وروسته منصور د ازغل لخوا بدر ته دا ځواب راوړ زما دوسته ستا لیک ماته هغه وخت راورسېد چې ابو عبدالله پر موږ وروستی ګزاره کړی و. ابو عبدالله لوشه غلیم ته سپارلې د فردیناند د 1000 تنه سپایان لوشه ته ننوتي. زما نیت بد نه و مګر پروردګار سیاسي غلطي نه معاف کوي. ستا ولس په وړاندې زما سره د پښیمانۍ له اوښکو پرته بل هیڅ نشته. پر لوشه د نصرانیانو قبضه زموږ پر سینه د خنجر له ګزار نه کم نه دي. ښایي د غرناطیو ورځ ګرځېدلې وي. که ته له ما سره وای ښایي دومره ستره اشتباه مې نه وای کړې او اوس یو مات زړی بوډا ستا د مرستې محتاج دی. د ځان لپاره نه د غرناطیو په خاطر د غرناطیو د تاج او تخت لپاره نه د غرناطیو د مسلمانانو د عزت او ناموس د ساتنې په خاطر د خپلې مرستې په خاطر ما ته غرناطیو ته اوس نه راغوښتې. ته د غرناطیو وروستی امید یې. ته د دې ډوبېدونکې بیړۍ وروستی تکیه یې او زه تا له شره په امان غواړم. د شاهین دره زموږ وروستی مورچل دی. ته که پر سرحد حمله ګړندۍ کړې نو د دښمن پام به 2 محاذونو ته واوړي او زه به پر لوشه د بیا قبضې هڅه وکړم. زما په ګمان د فردیناند په نظر د شاهین دره له غرناطیو نه کم ارزښت نه لري. ډېر امکان لري چې هغه تر غرناطیو د مخه پر تاسو حمله وکړي ځکه خو ګړندۍ تیاری ونیسه. زما زویه زموږ له اشتباهاتو زړه توری نه شي همت ونه غورځوي.
که ته مایوسه شې زه ویریږم چې د اندلس د مسلمانانو د امید ډیوه به د سهار له راختو نه د مخه مړه شي. بدر بن مغیره، منصور بن احمد او بشیر بن حسن په ډېره غمجنه فضا کې تر ښه د زغل د لیک په رڼا کې د غرناطوي او اندلس د مسلمانانو په راتلونکي تبصرې کولې. له هغه وروسته منصور بن احمد یو بل لیک له جیبه راوویست او بدر ته یې ورکړ. ویې ویل دا لیک د ابو عبدالله میرمنې راکړی. هغه پر ما تاکید کړی چې تر څو د بدر له زړه نه د لوشه د لاسه وتلو خفګان لرې نه شي دا لیک به نه ورکوي. هغې دا اندېښنه هم ښکاروله چې ته به په دې بدګمانې چې ما د خپل میړه سفارش کړی له لوستلو نه وړاندې لیک وشلوي او وبه یې غورځوي. بدر د منصور له لاسه لیک واخیست، بشیر ته یې ورکړ. ویې ویل دا ولوله. بشیر لیک پرانیسته او په لوستلو یې پیل وکړ. زما ویاړمن وروره، ما د خپل کاکا په اجازه ستا لیک ولوست او کاکا ستا د لیک جواب هم درکړی دی. هغه ټوله ګناه په خپل ځان اخیستې، خو حقیقت دا دی چې د دې ملي ګناه زیاته برخه زما په اوږو ده. که ما کاکا ته نه وای ویلي چې زما میړه رښتینې توبه کړې ده نو هغه به پر هغه له اعتبار او اعتماد نه وړاندې یو ځل خامخا ازمویه. ملکې د خپل زوی سفارش وکړ او ما د هغې تایید وکړ. اوس دا لیک زه د دې لپاره در رسوم چې ته د کاکا په نیت شکمن نشي. زه په اندلس کې ستا د هغو لکونو خویندو نه یوه یم چې تا یې د ناموس د ساتنې لپاره توره اوچته کړي او باور وکړئ چې زما د الحمرا تر دیوالونو نه ستا په توره زیات باور دی. آیا ستا یوه خور د پښیمانۍ له اوښکو تویولو وروسته له تا نه دا هیله کولی شي چې د هغه لومړنۍ او وروستنۍ غلطۍ معاف کړه؟ او خدای شاهد دی چې زه تا ته ورور وایم نو داسې احساسوم چې زما او ستا ترمنځ رشته د وینې له رشتې نه زیاته مضبوطه ده. ستا خور عایشه. بدر بن مغیره منصور ته وکتل. وی ویل نو د دې مطلب دا دی چې د ابو عبدالله میرمن تر اوسه په غرناطوه کې ده. منصور وویل اوکې. ابو عبدالله غوښتل چې هغه له ځان سره بوزي، خو مور یې ورته ویلي و چې تر څو د جګړې خطر وي زما انګور به له الحمرا نه بهر ته نه وځي. په لوشه کې د عیسویانو 15,000 پوځ راټول شوی و. ابو عبدالله د غرناطوي مختلفو ښارونو ته خپل جاسوسان واستول او د فردیناند د وربخلي دولت په واسطه یې د منافقینو د ضمیرونو په پیرلو پیل وکړ. هغو خلکو چې مخکې خپلې هیلې په فردیناند پورې تړلې وې اوس زیات امیدوار وو. د ابو عبدالله ځواک ورځ په ورځ زیاتېده. پر دوی علاوه د عافیت خوښ هغه ډله چې په هر قیمت یې امن غوښت په عوامو کې دا تبلیغ کاوه چې د غرناطوي مسلمانانو له عیسویانو سره جګړې ته دوام ورکړ نو د هغوی سزا به د اندلس نورو مسلمانانو ته ورکوي. اندلس د مسلمانانو او عیسویانو ګډ وطن دی او عیسویان چې په شمیر او ځواک کې ډېر دي ځکه خو موږ باید برلاسي او سرپرستی ومنو. دوی به خامخا پر خپلو وطنوالو ظلم او تیری نه کوي. دا د مسلمانانو بې ځایه وهم دی چې که دوی د عیسویانو حکومت ومانه نو هغوی به یې تر ستوني تیر کړي. که د مسلمان په زړه کې ایمان وي نو له هیڅ چا باید ونه ویریږي. د ابو عبدالله په اړه دې خلکو ولس ته ویل چې هغه له فردیناند سره سوله وکړه او د اندلس د پاتې مسلمانانو د بشپړې تباهۍ مخنیوی یې وکړ. فردیناند موږ ته د دوستۍ لاس راغځولی او ابو عبدالله پوهیږي که موږ اوس د هغه را اوږد شوی لاس وڅنډه نو سبا ته به د یو فاتح په حیث زموږ سره نیک سلوک نه کوي. د عیسویانو له پوځ سره ابو داود هم لوشه ته رسېدلی و. هغه څو ورځې د حالاتو له څارلو وروسته فردیناند ته ولیکل چې اوس پر غرناطوه د پرېکنده ګزار مهال راغلی. فردیناند په خپله لوشه ته ورغی او د پوځ مشري په غاړه واخیستله او په یوه ناڅاپي یرغلې د البیرا او مشینل له کلاګانو نیولو وروسته سخره کلا بنده کړه. ازغل یوه برخه پوځ په غرناطوه کې پرېښوده او د سخرې په لورې ور روان شو. له ښار نه یې څو میلې لرې پړاو واچوه. څو ورځې د دواړو لوریو ترمنځ معمولي ټکرونه راتلل. د ښار خلکو په کلابندۍ کې مقابله کوله او ازغل له بهر نه پر دښمن وړوکې حملې کولې. په شمال ختیځ کې ناڅاپه بدر بن مغیره ډېر پراخ پرمختګ پیل کړ. فردیناند له مجبورۍ نه د صخره کلابندي ماته کړه او له دې سره فردیناند ته دا خبر راغی چې د فرانسې پاچا د یوه لوی لښکر سره د پیرینز په لور پرمختګ کړی. فردیناند سمدستي 10,000 تنه پوځ شمال لویدیځ محاذ ته د غازیانو د پرمختګ د بندولو لپاره واستو. په لوشا، البیرا او مشینل کې چې څومره پوځ ته اړتیا وه هغه یې ابو عبدالله ته وسپار او په خپله د فرانسې د پاچا د حملې د خطر د مخنیوي په خاطر بیرته قصولې ته ستون شو. د فرانسې له پاچا سره د سولې لپاره فردیناند د پاپانو یې وډله هغه ته واستوله
او هغه ته دا احساس ورکړ چې د اسپاني او غرناطوي جګړه د هلال او صلیب ترمنځ ده او په دې نازکه موقع به د صلیب د دوو علمبردارانو ترمنځ جګړه په غرناطوه کې د مسلمانانو په ګټه تمامه شي. د قسولي او فرانسې پاپانو یو بل ته غیږ ورکړه او د فرانسې او قسولي پاچاهان یو بل ته په لاس ورکولو مجبور کړل. د فرانسې پاچا له مسلمانانو سره په جګړه کې د ثواب ګټلو لپاره 2000 تنه پوځ او 20 سمندري بیړۍ فردیناند ته وسپاره. فردیناند له ډېرې مودې نه په دې نظر و چې تر څو په مالقه قبضه ونه کړي د غرناطوي ځواک به مات نشي. مالقه د غرناطوي مهم بندر او پر دې له قبضې نه وروسته د غرناطوي د ټولو ساحلي سیمو نیول اسانه و چې بیا به د المیریا نه پرته د مراکش او اندلس ترمنځ لارې تړلې کېدلې او د مسلمانانو دا تمه بشلیده چې تر شای اسلامي نړۍ ده. هغه دا محسوسوله چې که مالقه ونیسو نو د غرناطوي مسلمانان به دا ومني چې اوس دوی د عیسویانو رحم او کرم ته پاتې دي. د مالقې له لارې هغوی د سیرانویدا سرکشه قبیلې ځپلی شوی. د فرانسې د 20 بیړیو له ترلاسه کولو وروسته د دوی سمندري ځواک مضبوط شوی و. فردیناند ابو عبدالله ته ولیکل چې زما پوځ به په مالقه ناڅاپه یرغل کوي او د مالقې د اهمیت په خاطر به الزغل زر تر زره غرناطوه پرېږدي او هلته به د رسېدو هڅه وکړي. ته د څه مزاحمت پرته غرناطوه ونیسه. څو ورځې وروسته د فردیناند سمندري ځواک د مالقې په لوري روان شو. د پخپله هم د جنوب ختیځ نه د یو اوږده چکر وروسته د مالقې په لوري مخه کړه. پر مالقه د نصرانیانو یرغل دومره ناڅاپي و چې له معمولي مزاحمت وروسته پر ساحل پلي شول او ښار یې کلابند کړ. دا زغل ټول پام د لوشه په لور او چې کله یې ناڅاپه د مالقې د کلابندۍ خبر واورید په غرناطوي کې د ګوتو په شمار پوځ پرېښود او مالقې ته روان شو. خو هغه له مالقې نه یو پړاو لرې و چې خبر ورغی چې ابو عبدالله له 8000 تنو سره د غرناطوي په لوري راخوځېدل. هغه د مایوسۍ په حالت کې د پوځ زیاته برخه مالقې ته واستوله او په خپله له کم شمېر سپایانو سره بیرته غرناطوي ته راوګرځېد. خو غرناطوي ته لا رارسېدو نه مخکې د غدارانو ډلې ابو عبدالله ته د ښار دروازې خلاصې کړې وې او پالهمرا د ابو عبدالله جنډۍ رپېدې. دا زغل زړه مات شو او بیرته یې د مالقې په لور مخه کړه. خو خاین وراره چې د هغه د لږ شمېر پوځ نه خبر شو نو له شانه یې یرغل پرې وکړ. دا زغل سپایانو په میړانه مقابله وکړه. خو کله چې ولیدل چې د دوی تورې یوازې له نصرانیانو سره نه بلکې له خپل ورونو سره هم ټکر کیږي نو ډېرې مقاومت ونه کړای شو. الزغل ماته وخوړه او په الب کسرا کې پناه واخیسته. سبا ته خبر ورغی چې د مالقې په لاره کې د هغه نور پوځ هم ماتې خوري او د مالقې او د هغه ترمنځ د وچې او سمندر ټولې لارې تړلې شوي. د الب کسرا د جنګیالیو قبایلو وړوکی لښکر الزغل منظم کړ. بس د خپل مرکز وټاکه. په مالقه کې الزغري په میړانه مقابله وکړه. خو تر یوې میاشتې پورې خلکو له بهر نه مرسته او اکمالات ترلاسه نه کړل. خلک بېوسه شول. الزغل څو ځلې له غرونو راووت او د مالقې په لورې ورغی. خو په بیابان د فردیناند د بې شمېره پوځ په وړاندې هغوی هیڅ څه نشول کولی. بدر بن مغیره هم د خپلو حملو زور د شمال ختیځ پر ځای جنوب ختیځ لوري ته وګرځاوه. خو د فردیناند د بې شمېره پوځ په معمولي زویانونو بدحواسه او وارخطا نه شو او فردیناند د پخوانیو ترخو تجربو په رڼا کې خپل لښکر ته د وړاندې تګ او حملې اجازه ورنه کړه. د مالقې د اوسیدونکو حالت نازک شو. له لوږې مرګ ته رسېدلي خلک وسلې ښودلو ته چمتو خو الزغري همت ونه بایلو. سولې خوښونکو ته د هغه هم دا یو ځواب چې دښمن زما د لاش په سر له قدم ایښودلو پرته ښار ته نشي ننوتلی. کله به چې سپایانو حوصله بایلوده نو د ده ویناو به یې ارواوې راوپارولې. خو کله چې د مالقې پر افق له هر لوري تیاره شوه نو د ښار د خلکو په څیر پوځ هم 2 برخې شو. څو غدارانو له فردیناند سره سازش وکړ. د ښار دروازې خلاصې کړې او الزغري ونیو دښمن ته یې وسپار. د فردیناند په امر یې الزغري ته ډول شکنجې ورکړې او شهید کړ. وروسته بیا د مالقې اوسیدونکو د وحشت او بې رحمۍ هغه دوران ولید چې په ګمان کې نه تېرېده.
د فردیناند د لښکر د فتح له نشي وروسته بې درېغه شراب وخوړل او په مالقۍ قیامت جوړ کړ. ښځې یې له کورونو راوویستې او بازارونو ته یې راکش کړې. هغوی د خنزیر د غوښو په خوړلو او شراب څښلو مجبورې کړې او د تورې په څوکه یې دا ورښودل چې د فاتح د هر حکم تعمیل په مفتوح لازم دی. کومو خلکو چې غیرت وښود ژوندي یې وسوځول او کله چې هغه خلک چې لا زیغري سره یې غداري وکړه او د ښار دروازې خلاصې کړې د نصرانیانو په شکایت فردیناند ته ورغلل. نو هغه ځواب ورکړ مالقه د اندلس دروازه ده، زه دا دروازه د دښمن له وجود نه پاکه غواړم. که ستاسو لپاره زما د پوځ سلوک له زغم نه وتلی وي ښار پرېږدئ او په هر لوري چې زه تلای شئ. که د تاسو نه څوک مراکش ته تلل غواړي زما کښتۍ ورته حاضرې دي. د مالقې د نیولو وروسته د غرناطۍ په ټولو برخو د عیسویانو کنټرول بشپړ شو. په جنوب کې د مالقې شاوخوا ساحلي ښارونه هم د دوی تر قبضې لاندې راغلل. دا زغل کوچنۍ واکمني د شمال د جیان نه د جنوب تر المیریې پورې وه. د مالقې د بندر د له لاسه وتلو نه وروسته د المیریې بندر د مسلمانانو لپاره حیاتي ارزښت پیدا کړ. له دې علاوه ګاوز او بیغه هم د زغل تر واک لاندې وو. د وسایلو له مخې دغه کوچنۍ واکمني ډېره ارامه او خوشحاله وه. الب کسرا درې د سیرانویدا د غرونو د واورینو څوکو د خوړونو نه وبېدلې. په دې سیمو کې د میوو حاصل تر ټولو اندلس نه زیات و او په نوره سیمه کې چې زیاتره غرنۍ وه خلکو تر خپلې اړتیا زیات څاروي ساتل. په دفاعي اعتبار د دې سیمو ځنګل او غرونه ډېر ښه سنګرونه وو. فردیناند له څو ورځو تیاري وروسته په بیغه حمله وکړه او ښار یې کلابند کړ. خو د غرنیو سیمو قبایل راښکته شول او څلورو خواو ته یې پر دښمن چپاوونه راوړل. د بیغه د اهمیت له مخې بدر بن مغیره د خپلو سرحدونو د ساتنې مسؤلیت منصور بن احمد ته وسپاره او په خپله له 2000 سرخندویانو سره بیغه ته ورسېد. په لومړي شواخون کې د فردیناند 15,000 تنه تر تیغ تیر کړل. سبا شپې ته یې دویم ځل حمله وکړه او زغل له ښاره ووت او پر دښمن یې حمله وکړه. د سهار مهال فردیناند کلابندي ماته کړه او بیرته مالقې ته ستون شو. په مالقه کې له 1 کال تیاري نیولو وروسته بیا پر بیغه حمله وکړه. خو دا ځل د ښار پر ځای په شاوخوا سیمو کې تباهي پیل کړه. د بزګرانو څاروي یې بوتلل، فصلونه او میوې یې ویجاړې کړې. د قبایلو د ناڅاپي حملو د مخنیوي په خاطر په ټولو لارو پیرې ودرولې. د بدر بن مغیره سرخندونکو او قبایلو په ناڅاپي حملو د فردیناند لښکر ته زیات ځاني تاوان اړب. خو هغه د بیغه له اوسېدونکو سره هیڅ ډول مرسته ونه کړای شوه. د 6 میاشتو له اوږدې کلابندۍ وروسته بیغه په سخته کاښتي کې تسلیمېدو ته مجبوره شوه. فردیناند بیغه مرکز وټاکه او د الب کسرا ټولې کلاګانې یوه لا زغل نه ونیوې. درنو اوریدونکو او د شاهین داستان درنو مینه‌پالو، دا و د شاهین داستان 18مه برخه چې ما محمد رسول نظري در وړاندې کړه. هیله دا د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. د شاهین داستان لا هم دوام لري. دا چې د دې داستان په وروستیو څو برخو کې نور څه حالات پیښیږي. فردیناند څومره پرمختګ کوي، په مقابل کې بدر بن مغیره څه کول غواړي. دا هغه څه دي چې په راتلونکو خپرونو کې به یې راسره واورئ. اوس لپاره له تاسې اجازه اخلم. سبا چې یو ځل بیا ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم، تاسې په بخونکي او متعال رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښه ادبات سرلوړي او سوکاله اوسئ. پاک الله مو مل شه. د الله په امان.